قرآن کریم کې دو قسمه علما الله ذکر کړي دي. حق پرست علما، راسخون فی العلم علما. راسخون فی العلم علما او سلور صفات دي. یو صفت دا ده التقوى فيما بينه وبين الله. د دو د الله په مابین کې د تقوا معامله ده. د الله یره په زړه کې ده، د الله ډار په زړه کې ده، د الله یره په زړه کې ده. دا اول صفت ده. د دو د الله ترمنځ چې کوم تعلقات دي دا صحیح دي. دویم تواضع فيما بينه وبين الناس. عاجزی د دې او د نور انسانانو په مابین کې. په چا ځان لوی نه ګڼي، تکبر نه کوي چې زه خو عالم یم، زه خو ډېر اوچت سړی یم، دا نه کوي. دریم الزهد فيما بينه وبين الدنيا. دنیا نه به بې رغبته وي، چې د دنیا محبت کوم انسان په زړه کې موجود وي، کوم عالم، دا عالم د راسخون فی العلم علماؤنا نه دی، دې ته دنیا پرست عالم وایي. بلعم بن باعوره هغه انسانو چې دنیا ته مایل شو، د ښځې په چال کې راغی، نو الله فرمایي فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. دا هغه عالم چې دنیا سره مینه پیدا شو، نو الله د هغې نه سپی جوړ کړ، ګمراه کړ. نو راسخون فی العلم علما د هغې دریم صفت دا ده چې دنیا سره به مینه نه وي، د پیسو، د مال او د جایداد او د دې شیانو سره به مینه نه کوي. څلورم دا د المجاهدة فيما بينه وبين النفس. د خپل نفس مخالفت به کوي، د خواهشاتو مخالفت به کوي. دا به نه یوازې خلکو ته وینا کوي، خلکو ته وایي چې ګوره خواهش پرستی مه کوئ، ګناهونو په خلاف باندې به خپل نفس سره مقابله کوي. المجاهد من جاهد نفسه بطاعت الله. نبی علیہ السلام فرمای اصل مجاهد خدا ده چې د خپل نفس سره جهاد وکړي، د الله په طاعت بندګۍ کې. دا د راسخون فی العلم علما او سلور صفاتو. سلور صفات بیا ربانیین علما لري. ربانیین علما چې قرآن کریم کې راغلي دي، والربانیون، ربانیین علما هم سلور صفات لري. یو صفت دا ده تعلیم الدین. د دین تعلیم بکئی، دین به خلکو ته ښایي، قرآن کریم به خلکو ته بیانوي. دویم عمل بالدین. دا به یوازې بیان والا نه وي، دی به په خپل ځان کې هم د قرآن کریم تعلیمات عملي کوي، په خپل ژوند کې به راولي د قرآن حکمونه. د دې کوشش به کوي. که یو عالم خالی خلکو ته بیان کولو، خپل ژوند نه برابرولو، دا ربانی عالم نه دی. دا به په خپل کور کې، په خپل ځان کې د الله د حکمونو د تعمیل، د عملي کولو کوشش به کوي. دریم دعوت الی الدین. دا به خلکو ته دعوت ورکوي دین طرف ته، چې خلک دین ته راشي. دا دریم صفت ده. څلورم صفت یې څه شی دی؟ صبر او ثبات علی الدین. دی به په دې دین باندې کلکېږي، په دین باندې چې دته تکلیف رسیږي، وهلی کېږي، ډبولی کېږي، تکلیفونه ورته رسیږي، خبرې ورپسې کېږي. دی به دا نه وایي چې بس دا دین نور نه کومه، نه، دی به په دې باندې کلکي. نو دا د ربانی علماء سلور صفات شو. نو فإذا استقبل هذه المراتب صار من الربانیین. کله چې دا سلور مرتبه علما فرمایي چې چا پوره کړي، دا د ربانی علماؤنا شمارل کېږي. ويدعى عظیما فی ملکوت السماوات. او دا به لوی شخص په اسمانونو کې شمارل کېږي، چې دا خو ډېر لوی انسان او شخصیت